الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. دما مؤمنو مسلمانان ورونو، الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مو مؤمنانو ته زبردست رهنمایی کوي او موږ دې ته متوجه کوي چې مؤمن او مسلمان دومره مستعد ده چې د دنیا په طاقتونو، قوتونو، اذهانو، فکرونو کې کدی خپل اسلامی ایمانی فراست ته متوجه وي نو هیڅوک هغه ته دوکه نشي ورکولای. لکه مثلا مؤمن به له عداوت او له مکر د دښمنه خبر وي. دا د مؤمن ارزښتونه دي. دوهم د هغه دسائس به د هغه له کړوړو فهمولی شي. دریم د هغو مقابله به په صبر او تقوا سره کوي. او څلورم د صبر او تقوا تفسیر به په خپل ذوق نه کوي. په شریعت کې به راسخه او مستدله مطالعه لري. د هغه له مخه به د تقوا او د صبر تشریح او تفسیر کوي او دی به د هغه عامل وي. د دسائسو قسمونه: اول، دښمن نرمه ژبه چلوي. الله فرمایي یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. په خولو په ژبو هغه څه وایي چې په زړو د دوی کې هغه نسته. دوهم، اشاعت د اراجفو د تبلیغاتو د پروپاګنډونو کوي. په حقایقو باندې سترګې پټوي. الله فرمایي لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. که چیرته منافقین او د زړه مرضیان او پروپاګنډچیان ډنډورچیان دا له خپلو منافقتونو له خپلو رذالتونو لاس وانخلي لنغرینک بهم. امام طبري فرمایي لنسلطنک علیهم. خامخا به تا مسلط کو ای مؤمن مسلمانه. خطاب خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ټول پیږو. قرآن رسول الله ته راغلی خو مراد مؤمنان دي تر قیامه د قیامته پورې. ای مؤمنه تا به په دوی باندې مسلط کوو. دریمه دسیسه یې رضا کول په خولو باندې دي. کوشش کوي مسلمان په خولو راضي وساتي. الله فرمایي یرضونکم بافواههم وتأبى قلوبهم واکثرهم فاسقون. خوشحاله کوي تاسې په خولو خو انکار او نفرت کوي زړونه د دوی له تاسې څخه او زیاتر د دوی فاسقان دي. او څلورم، د کفارو هیڅ قسم ترحم و شفقت نسته په مؤمن او مسلمان باندې، او نه د تعهد لحاظ تبکي نه د خپلوي لحاظ تبکي. الله فرمایي
فكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. څرنګه به کفارو لره عهود و مواثق اعتبار ولري، حال داسې که دوی غلبه پیدا کړي په تاسې باندې، نو رعایت و لحاظ په تاسې کې نه دي خپلوي کوي او نه دي کومې معاهدې او فیصلې کوي. او پنځم، چې کله د دوی وس او قدرت پیدا سي، نه هر قسم اذیت او تکلیف مسلمانانو ته رسوي، که په لاس سره یي، که په ژبه سره یي، که په نورو قیوداتو سره یي. الله فرمایي: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. که دوی برلاسي سي په تاسې باندې او ومومي تاسې په یو جای د مغلوبیت کې د خپلې برلاسي کې، نو به بیا د دوی هغه دوستیانې او د دوی تعهدونه دا ټول په دښمنۍ بدل سي. او ویبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، بس به کوي، غځول به کوي تاسې ته د لاسونو د ژبو خپلو په بدي باندې، هم به په لاس ضرر درته رسوي، هم په ژبو. او شپږم دسیسه او شپږم رذیله د دښمن د مؤمن او د مسلمان امت په وړاندې دا ده چې دا ډېره خطرناکه ده. په دوی کې واحد هدف و مقصد دا ده چې دوی غواړي مؤمنان ټول کفار سي، کافران سي، او د دین او د عقیدې ارزښت و اهمیت له ذهنونو د دوی څخه ووځي. الله عز وجل فرمایي: وودوا لو تکفرون. دوی د زړه له تله غواړي که تاسې ټول کافران سئ. د دوی دا ټولې دښمنیانې او ټولې دسیسې د همدغه هدف و مقصد دپاره دي. او الله فرمایي: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. دوی د تاسې هر قسم تکلیف ته په تمه باندې دي، په ارزو باندې دي، او دا د دوی له خولو او له ژبو څخه په زیاترو مجالسو کنفرانسونو کې ښکاره سوي دي. خو الله فرمایي: وما تخفي صدورهم اکبر. هغه څه چې د دوی زړونو درته پټ کړي دي، هغه تر دغه هم لوی دي. بل ځای کې الله فرمایي: ان تمسسکم حسنة تسؤهم. که تاسې ته یوه ښېګڼه د یوې ښېګڼې څرک لګېږي، په څرک سره مساس مسه کولو ته ویل کېږي، مازې لاس ور وړل، یعنې مازې څرک د کومې حسنې تاسې ته ولګېږي، تسؤهم، هغه دوی خفه کوي. او ان تصبکم سیئة یفرح بها. او که تاسې ټکر سئ له کوم تکلیف و محنت و زحمت و مشقت سره، بیا به دوی په هغه باندې ډېر خوشحاله وي. مفسرین کرام فرمایي چې په مخکې صیغه کې دي یمسس لفظ استعمال سو، ماده او صیغه استعمال سوه، او د دوی د خوشحالي په باره کې د تصب صیغه مستعمله سوه. په دې کې هغه لطیفه باریکي دا ده چې د مسلمان په نیکي، د نیکۍ په نفس څرک باندې هم دوی خفه کېږي، په نفس مساس باندې هم دوی خفه کېږي، او د مسلمان په مصیبت باندې هلته دوی خوشحاله کېږي چې زبردسته تصادم یې وسي او مسلمان ډېر پریشانه سي. په معمولي تصادم باندې هم د دوی د زړو یخوالی نه راځي. د دې مطلب دا نه ده چې موږ چېرته کافر وینو او په مقابل کې قد عالم کوو او پورته کېږو، مخالفت کوو په مجلسو کې، په بیانو کې، په محفلو کې. دا نه د اسلامي سیاست تقاضا ده، نه د اسلامي غوښتنو تقاضا ده، نه د مسلمان د بصیرت و د فراست تقاضا ده، بلکې تقاضا دا ده چې الله عز وجل یې موږ ته علاج ښودلی. فرمایي: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. دو شی الله عز وجل
خپلو مؤمنو بندګانو ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته د دښمنانو د ټولو دسایسو په وړاندې علاج ښودلی دي. دوه شیې د هغو علاج دي. لومړی صبر ده په اذاو د دوی، په ضررونو د دوی، او صبر ده اوامرو د الله ته، په حکمونو منلو د الله ته، په دې باندې صبر کول، په دې باندې مسلمان کامیابه کیږي. او دوم وتتقو، تقوا ده، ویره ده له الله څخه. د الله د دین په تحلیل کې، د الله د دین په تفسیر کې، د الله د دین په تشریح کې به تقوا کوي، په اعمالو خپلو کې به تقوا کوي. امام طبري لیکي فتخافوا التقدم بین یدیه، مؤمنان ویریږي له مخته کېدلو تر الله، چې تر الله هم ځان مخته کوي، تر رسول الله هم ځان مخته کوي. د دښمنۍ کوم حد او انداز چې الله ښوولی، د الله رسول ښوولی، دی تر هغه وړاندې کېږي. یا د دوستۍ کوم حد چې الله د الله رسول ښودلی د دی تر هغه وړاندې کېږي. دا افراط و تفریط دواړه د تقوا خلاف دي. نو ځکه امام طبري وایي فتخاف التقدم بین یدیه، دوی ویریږي له تقدم مخته کېدلو د الله نه وړاندې، فيما الزمکم و اوجب علیکم من حقه و حق رسوله، په هغه څه کې چې لازم کړي په تاسې باندې، واجب کړي دي په تاسې باندې، حق د الله، حق د رسول د الله، حق د شریعت د الله، دا چې په تاسې باندې لازم کړی، تاسې به په هغو کې نه غلو کوئ او نه به شاته پاته کېږئ، نه به تقدم کوئ، نه به وروسته کېږئ. د دین په مستقیمه لار باندې به ځئ. ځکه الله راته وایي اهدنا الصراط المستقیم. بیا به پس له هغه لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. بیا به د دې هیڅ فریب تاسې ته یوه ذره ضرر هم ونه رسوي. الله جل جلاله دې موږ ته د شریعت په مستقیمه لار باندې د با فراسته د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.